د بلخ ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ویان سید عمر احمدي. د بلخ ولایت والي مولوي قدرت الله ابو حمزه او د امني قمندان د مارمول ولسوالۍ امنیتي او ملکي مسؤلانو فعالیتونو څخه لیدنه وکړه. د بلخ ولایت والي مارمول ولسوالۍ ته په سفر کې له ملکي او امنیتي چارواکو سره په لیدنه کې په مهمو امنیتي او ټولنیزو موضوعاتو خبرې اترې وکړې. ښاغلي حمزه یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې مجاهدین او مسؤلین د خلکو په خدمت کې دي ترڅو په آرام زړه خپل ورځني کارونه ترسره کړي. همدارنګه ښاغلي والي د مارمول ولسوال امني قمندان او یو شمېر نورو چارواکو سره دولتي ادارو په فعاله ساتلو او د هغوی ورځني فعالیتونو په تړاو بحث وکړ. زیاته کړه چې د خلکو ستونزو ته باید په ښه توګه رسیدنه وشي. هغه د یادې ولسوالۍ پر امنیتي چارواکو ټینګار وکړ چې امنیتي سکتور ته لومړیتوب ورکړي او د هر ډول فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. په پای کې د بلخ امني قمندان مولوي سیف الله له خلکو وغوښتل چې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره سره یو شي. د هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین د بلخ ولسوالۍ له تاریخي ابیدو او لرغونو سیمو څخه لیدنه وکړه. د 1401 لمریز کال د وري میاشتې په 11مه د اسلامي امارت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین مولوي ذبیح الله مجاهد او ورسره د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر نشراتو د څار مسؤل مولوي حماد او د افغانستان علومو اکاډمي غړی مولوي اعظام چې د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي ذبیح الله نورانی او د یاد ریاست پخوانی رئیس صالح محمد خلیق او د اطلاعات امیر عطا محمد ساهوی ملتیا کوله. د 9 ګنبزي تاریخي جومات چې په 2مه سپوږمیزه پیړۍ کې جوړ شوی، عیارانو برج، د بلخ لرغوني ښار تاریخي دیوالونو، د احمد الخضرویه او د هغه میرمنې فاطمه بلخي له مقبرې چې د 3مې پیړۍ له نوموتو عارفانو او صوفیانو څخه وو، د خواجه ابو نصر فارسا جامع جومات چې په 9مه سپوږمیزه پیړۍ د تیموریانو په دوره کې جوړ شوی، بلخ بالاحصار کلا، شیس علیه السلام ته منسوبې مقبرې، د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پلار سلطان العلماء بهاءالدین ولد له مدرسې چې په 6مه سپوږمیزه پیړۍ کې جوړه شوې وه، د عکاشه صحابي رضی الله عنه له مقبرې لیدنه او کتنه وکړه. دا لیدنه په داسې حال کې ترسره شوه چې د څیړونکي او لیکوال ښاغلي صالح محمد خلیق لخوا د هرې عابدې پر تاریخ، مخینه او ارزښت معلومات ورکول کېدل او د توریستي او لرغونو سیمو تاریخي عابدو پر بیا رغونه او عایداتي کولو بحث او غور هم وشو. د آریا او رهنور پوهنتون 10 تنه فارغانو د خپل فراغت مراسم د ترسره کولو ډډه وکړه او فراغت ته ځانګړي شویو پیسو یې په باختر ښارګوټي کې یو شمېر بېوزله خلکو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د آریا او رهنور پوهنتونونو 10 تنو فارغانو د خلکو د اقتصادي ستونزو په درک کولو سره د فراغت مراسمو له جوړولو ډډه او د فراغت مراسمو لګښت یې په باختر ښارګوټي کې د 15 بېوزلو او اړمنو کورنیو لپاره د خوراکي توکو مرسته وکړه. هغوی همدغه راز د ښارګوټي له بېوزلو او اړمنو خلکو لپاره وړیا روغتیایي خدمات او درمل هم ورکړل چې د ځایي خلکو له تودرکاري سره مخ شو. د باختر ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکي د زده کړیالانو له دې انساني او بشرپالنې احساس څخه مننه وکړه او له نورو با استعداده او با احساسه شخصیتونو یې وغوښتل چې په اوسنیو شرایطو کې له نورو اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. درنو لیدونکو، دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.